د طالبانو لخوا څخه د افغانستان د اقتصاد لپاره او د پاکستان د محتاجۍ څخه د خلاصون لپاره تر ټولو ستر کار. ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان له طالبانو سترې هیلې لرلې. یوه هیله یې دا وه چې نور به افغانستان بدون له پاکستان هیواد څخه د نورو هیوادونو سره اړیکې نه ساتي او ټول تجارت به له پاکستان سره وي، خو طالبانو یې دا خوبونه ورخراب کړل. اوس تازه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر د یوه پلاوي په مشرۍ له 6 اړخیزه دهلیز سره د افغانستان د نښلېدو لپاره ازبکستان ته تللی دی. دغه 6 اړخیز دهلیز به له بیلاروس پیلیږي، له روسیې، قزاقستان، ازبکستان او افغانستان په تېرېدو پاکستان ته رسیږي او دا هیوادونه له نوې لارې سره نښلوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن په خبرپاڼه کې ویلي چې حمیدالله اخندزاده نن د افغانستان، روسیې، بیلاروس، پاکستان، قزاقستان او ازبکستان له استازو سره په ګډه غونډه کې د دغه دهلیز له لارې د انتقالاتو په پراختیا خبرې وکړې. په خبرپاڼه کې راغلي چې د دې غونډې په څنډه کې حمیدالله اخندزاده د روسیې او بیلاروس د ترانسپورت وزارت له معینانو سره هم کتلي دي. نوموړي په دغه کتنه کې د افغانستان، روسیې او د افغانستان بیلاروس ترمنځ د ترانزیتي انتقالاتو په پراختیا او د ترانسپورتي اسانتیاو د رامنځته کېدو په اړه هم خبرې کړې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست په یوه جلا کتنه کې بیا د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر او د افغانستان په چارو کې د دغه هیواد له ځانګړي استازي سره هم په کتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړک له لارې د ترانسپورت د انتقالاتو په پراختیا خبرې وکړې. د راپور له مخې د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه تمه لري چې مرکزي اسیا د افغانستان له لارې له سویلي اسیا سره د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره ونښلوي. که څه هم د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو اداره په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د سیمې له هیوادونو سره دغه ډله پراخې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري.